د نهضت مشروطه خوایي یا حرکت ملي افغاني تر عنوان لاندې رساله چې دا تاسو دلته ګورئ، رساله چې د مشروطه غوښتونکو د ګروپ څخه محترم میر سید قاسم آغا لغمانی د فکري یادښتونو څخه دی. د میر صاحب عبدالمسیح پښتونیار په قلم لیکل شوی او راټول شوی. د کتاب شکل ته اړولې او راټولولې د محترم زرین انځور صاحب په واسطه شوی. په دې کتاب کې چې 100 مخونه لري، د مشروطه غوښتونکو د یو تعداد کسانو لنډه سوانح ذکر شوې ده چې په پخوا په مطبوعاتو کې نه وه. د هغه کسان دي چې د امیر حبیب الله خان په واسطه بندیان یا اعدام شوي دي. د مشروطه غوښتونکو د ټولو کسانو چې تعداد یې ویل کېږي د 300 کسانو په شاوخوا کې وو نه دی. له دې کسانو علاوه یو تعداد د امیر لخوا د کاره وویستل شول، یو تعداد داخلي تبعید شول. د ټولو په اړه خو معلومات نه لري. یوازې د میر د ټولو په اړه باندې زه معلومات نه لرم. زه پخپله شخصا یوازې د میر سید احمد شاه په نوم چې اکثرا اورېدل کېږي چې میر سید احمد شاه د امیر حبیب الله خان استاد و. دی د کاره ویستو، تبعید یې که په داخلي تبعید کې قرار واخیسته. خو په دې کتاب کې د هغوی په ارتباط باندې څه معلومات نشته. یوازې هغه کسانو په ارتباط باندې معلومات شته چې هغه یا بندیان شوي دي یا اعدام شوي دي. که چېرته نور دوستان، استادان یا لیکوالان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي، د مشروطه غوښتونکو په ارتباط باندې لیکنې وکړي، نو زما هیله د هغوی ډلو نه دا ده چې د ټولو مشروطه خواهانو لیست راواخلي، که امکانات یې ولرو یا تحقیق یې وکړو، او دغه لیست کې د هغه کسانو چې یو تعداد کسان دي چې له وظیفو نه لرې شو، بندیان نه شول، یو تعداد کسان دي چې داخلي تبعید شلو، او یو تعداد کسان نور دي چې خارجي تبعید شلو. خو په دې کتاب کې دومره مکمل معلومات نشته. خو په راتلونکي کتاب کې که چېرته تحقیق وشي نو بهتره ده چې دغه برخه هم په دې برخه کې ورشامله شي. دغه تاریخي کتاب په برخه کې ووایم چې دا کتاب پخوا نه و، ډېر معلومات په دې برخه کې موجود نه و. دا کتاب ډېر مؤثر کتاب دی، ځکه چې هغه کسان چې هغوی یا بندیان شوي دي یا وژل شوي دي، د هغې په ارتباط باندې د هغوی د سوانحو په ارتباط باندې یو ښه کتاب دی. د دې کتاب د چاپېدو په هکله زه هغه کسانو چې په دې کې زیار ایستلی دی ټولو ته مبارکي وایم.